خپله یاره زده کړه دي چیشتي دا سره کم لاره ده یاره پاس سره هلته ګوره اوس غر دی غونډۍ ده سړک دی څه دی سره ځم وروره پر موږ پارک نسته موټر کې ځای په شوی بیخي ځای بالکل زه نن پاچېږم نن زه باید روزګان ته ځان ورسوم خو بلا دا به ټوله به ده ته ورکړو وروره هېڅ خبره په دې کې نشته دا ستا قبوله ده لاس کې ټیک نیولي وه زه خو ګرد د سمین یم ول 15 دقیقې لاره ده 9 ساعته خامه نه ساعته ول نابغه‌ګان یاست یو د کندهار نه راوتلي حالانکې موږ 5 ساعته مزل کړي هغه د 15 دقیقو خبره شوه دغسې لاره ده او دغسې لاره ده دوستانو د لمر ننداره را سره وکړئ زه خو یقینا ډېر ستړی یم سولم لاره چې د هغې ناوله دی بیا خراب وي نو طبیعي ده چې هغه موټروان یم څه خسته کېږي نو لیدونکو بالاخره 6 بجې د پوره 15 ساعت مو مزل وکړي مستا بابا دا دی ورته کښېنستی د خیره سره مینه به راپخه کړي او بیا موږ نوش جان کو د سهار په نشته کې سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې ښه به یاست اوغه مخامخ ودرېږو کم مخامخ دغه ارکې پرفیوم دی نور بزنس سنټر دی هاخوا ته ججد راحت دی او جی 12 بجې چې په سبو چې درته ورسوو څه کم پاوبالا 12 بجې جې شپه ده یو زه یم یو رفیق بای دی رفیق بای ستړی مه سلامونه جوړ په خیر خدای دې وکړي چې جوړ روغ به او د سمین میډیا چې کوم مینوال دي یا فالوورز دي هغه به هم روغ جوړي چې په هر وطن کې خدای دې وکړي چې آباد او شاد سلامت اوسې ته څنګه الله دې ژوندی لري خو به ورڅه چیرې ځو د خیر سره یا دغه دی پلا به روان سو ښه روان چې داسې میده روان سو بره بیا دغه کېږي زو ورته روزګان ولایت ته زو په دا نیمه شپه دې کې بیا نیمه شپه دا چا ویلي دی چې په نیمه شپه مزې دغه دی څو خبرې دي یوه خبره دا ده چې د شپې تګ په دې ښیي چې یو خو راشنی بل ګرمي نه او په کم موسم کې چې دا کومه میاشت نن روان ده جولایي به یې چوم بالکل جولای نن به څومره تاریخي دغه دی ارکې پرفیوم نن به چوم شلم تاریخي نن چې کومه ګرمي ما حس کړې ده په کندهار کې بس بیا بل کال حس کو نو په دا خاطر هم د شپې زو چې راشم نه او د غم نه منظره مو سي ساعت مو تیر سي ایسیم کار کوي اوس دغه ایسی به د ورځې دا رقم نه او زه موټر ته راپورسم ما بلا یخ کړ اوس به بند کړو یا چیرې بند لیدونکو زه رفیق خان او علي جان هم راپورته کوو پر نعمت سالون سره ته ولاړ دي نو ځو د خیر سره روزګان ته د روزګان پروګرام په تاسې باندې ګورو د ښایستو ځوانانو سره زه ځم د خیر سره موږ نو یو څو سفرونه په دا لنډ وخت کې سره کړي دي یو زر صاحب هم را سره و نن یې ځای خالي دی بالکل یې ځای خالي چې څونه ساعت به مو چېر سوی هغه زه نسم تشریح کولی نو نن بیا روان یو د خیره سره د شپې بس تاسې لاره به هم را سره وګورئ او علي جان به هم اوس را سره وګورئ څنګه اوس به علي جان هم را سره وګوري دی به راپورته سي دا خو نو بیا جلا په جلا دنیا کې دی علي جان صاحب هغه بیا نورې خبرې هغه بیا چیشته هغه اوس هلته چې موږ ته سره روان دلته زما ټلیفون او دا دلته مال ما ستا په ژوند ما ټلیفون باندې لیدلی دی ولې عمل دا دی نن دلته پروت هغه اوس چیرې او بل واوره لین هم ستا د برکته دی پروت تېر واري په موټر کې پته سوی ډېر زبردست لین ما بل پیدا کړی دی هغه ته ضرورت پله نه وي دغه زموږ ملګرو یا مینوالو چې دغه د سمین صاحب چې د یوټیوب څونه لیدونکي دي موږ د هر سفر دونه لنډ چې لکه اوس د شهیدانو چوک راورسېد یعنې موږ دغسې به روزګان هم راورسېږي بس څونه زموږ ستا سره تېر یم هغه تاسې نسئ درکول او سمین صاحب یو څه کیسې هم راته وکړي
موږ دته یو څه کارونه په لاس ورکړي وو چې په هغه به څه کړي وو هغه کارونه مس چې ځکه نو چې دلته اوس ما ته خلک وایي ته د ورځې سفر نو چې یو د ورځې ګرمي سي بیا د روزګانو د کندهار لاره هم لږ څه سره خرابه ده بیا د زما حالت دا ستا حالت دا درنې کیسې دا اورېدلو دپاره لازمي ده باید شپایي بالکل او ایسي چالان دي او خاص دا په ښار کې نه کېږي د شارو وځې د غرو تېرېږي بیا به نو کیسې راته کیسې دلته رښتیا هم نه کېږي نو د جامع عمر چوک ته راورسېدو الجام پیدا کوو بس حرکت دی لیدونکو دغه سړی راورسېدی الجام یې خدای راوړی خدای مو راوله ښه یاست په خیر یاست ژوند په خیر دی دی مو چېرې لیدلی دي دوستانو زه خپله وروره د هغه کندهار اوسېدونکی یم د ارکې پرفیوم څانګه زما مسؤل یم ټوله چارې زما د غاړې بخیر راسې چیرې ځو سلامت اوسې بلاکه رفیق بی را ری کړی چې پر کومه خوا مې بیایې دی به دغه وکړي دی خبر نه دی دی به لږ بلابود کار داسې وکړي چې په موټر کې عطر پراته دي ښه هغه به راواخلې سفر به ډېر ښایسته کېږي او هونه سفر بیا عطر نه خدای وداستان ته هم ووایي چې موږ کوم عطر کاروو هغه عطر به هم به راوښکاره کړو دا صحیح خبره ده د سفر دپاره به عطر زه اوس نه زه اوس چې په دوی لرې کېږي بس نو کټ لا نه ورکو ګر سره ته به عطر دغه کې دا ټول شکري ما زه ګر سره څه ووایم باید ته راته ووایې ته نو څه شو ته د عینکې لار ورکړه عینکې هغه خوا دي سبا د خیر روزګان ته چې ولاړو دا کیسه مو کسي کیسه ده ته چې او دا کیسه خو داسې ده چې یو وخت ما ته یو چا یو عکس راواستوي یو چا یو عکس راواستوي د یو ترافیک ته غرمه وه دوبی و دا د نن څه د غالبا 3-4 کاله تر مخ خبره بری یې ویله ول دغسې خبرې مو سره کولې د ترافیک عکس راواستي وایي داس په دا سره ګرمي کې ولاړ د خوجک بابا سره ولاړ نو ما ته ډېر زړه مې داسې وخوړل چې سړی ستا خو په وس جوړه نه کې پوره دي دا ورکه کم از کم د لمر ته خو به دی مستریح یا وسا ولاړ نو بس هغه پلان وو هغه دی چې د کندهار مو را شروع کړي هلمند ته مو ورکړلې روزګان ته دا دی پسې روان یو او دا په لارو کې چې موږ کوم خلکو ته دغه کارګرو ته چې کار کوي دی ته ورکړي دي خو پر میډیا مو چندانې نه دي ښکاره کړي او دغه د هلمندو د روزګانو د کندهار دا مو ځکه ښکاره کړلې چې ښه دی چې نور وطنوال یې وویني او هغوی مر سره یو سړی د کالو کاروبار کوي یو سړی د چمپلانو کار کوي اوس به مثلا چمپل به په 100 د چینه څخه جوړه راشي په 500 افغاني په 100 افغاني کوشش دی وکړي چې 100 ته نه سور کولای 500 ته دی ورکړي اړمنو کسانو ته بس دغه زما پیغام اوس چیرې ولاړ یو ته دا ځای دوستان ته ښکاره کړو دا د نورزو شابرو سړک دی او نو دا نعمت سالون دی دا نعمت سالون څو او غلی جان دی اسټور کې ولاړ دی وای نه زما په مالي نرجان راواخه چې به انرژي سفر نه کیږي بدخامنس نو لیدونکو زو د خیر سره ودر اتر راوړي اتر بار د ښکارا کومه د خیر سره څنګه اتر او رپیک نه اوري دوستانو رپیک نه اوري اتر ونیا کوي د دیجه ته ولیر ځکه زنن ورغلم رپیک په دکان کې نه و الجام بیا د رپیک ځای ته راغلی و نو دواړه ځای مس تر نو نه دی ورته ویل چې ته نو راځه دې درواغه ته وګورې دی یال ده ولا دغه د هلمند کیسه خو مې درته وکړه چې مال داسې ملګرو ودونه بس الحمدلله هغه ودونه په خیر څو 3 ودونه و بیا خو د پښتنو غټ ودونه وي او چې د یوه دوستي 300 کسه راسي په داورا کې در سره تللی وای زه خو تر نن په ورا کې نه تللی او د دې سره د لشکرګاه خو نورا نه وا خو مسافر مر رسول د لې وراته نه مسترغلی په ورا کې دغه زموږ د بل دود ډیر خراب د موټران چې زغلی ار په دې کې نو دوستانو رپیک وای یو خاطره ماته چا ویل د یو ورځ چا موټران سره زغلل په ورا کې بار د موټر ته وځي مهرباني او اتولا زر بس او زه د موټر ته درن چې ور راسته مې سم مختصر هغه کار چې بعد کې کیږي هغه به اوس د سټیپ لا ټکر به وکړو څه غریبي موټر نو دغه موټران دي چې موږ یې کاده خپل وسایل موټر خو لا خیر ما خوښوي و دغه وسایل دي چې د وسایل قدر ونه کې نو علي جان ډیر وزندې دي لیدونکو اتر راوړله و د دې براتوي څنګه اتر دی اتر کې انټیکا ټویسټ مې در پیدا کړي او انټیکا اتر دی زبردست اتر دی د نفس په نامه دی یو خدای مله موټر اتر دی ذکر مر په موټر کې استعمالوم خو بلا دا په ټولو وده توار کړو هیڅ خبره پځې کې نه صدا ستا قبول ده لاس کې
چټک نیولې وه زه خو ګرد د سمین یم ګوله راکړي نو د موټر دغه پاته و دغه خو مو سره دغه د تا قربان دي او دا چې دی د نفس په نامه باندې ډېر زبردست جذابات لري په سفر کې په خونه کې په دفتر کې په یو محفل کې هر ځای چې روزانه مین پوینټ دا دی روزمره ژوند کې د خلک استعمالولی شي او دا نفس چې د خلکو نفس تازه کوي ډېر ښایسته شی دی بسته بله نو راکمئ لیدونکو را سره مل اوسئ روزګان ته بیا یو ښایسته سفر به وي د خیر سره انشاءالله خوند به ورباندې اخلي نو بس را سره اوسئ نو لیدونکو بالاخره تر دهلې را تیر سو تر ویان پسې را تیر سو بس شاولي کوټ پر خلاصېدو دی او علي جان به یې شاته ناست دي رفیق به یې مخ ته ناست دي زه بیا په دا بل بغل کې ناست یم نو د روزګان لاره ده شپه ده بس د خیره سره 2 بجې دي 2 بجې دي او شپږ بالا نو بالا روان یو د خیره سره اوس خو نو روزګان نه ښکاره کېږي څنګه رفیق بھائی او روزګان نو زما ولا اول وار دی پر سړی چې نه ولا دی پر دا لار بیا تاسو د ساره داسې انتیک راته کوي یو وی لارې خرابه ده بل وی جم دی بل وی خرابه ده کړی مولا لږ خامل لري مازی مزه دا لږ خامې سره لږ خامل جوړ یا جو دا د دوام پوینټ دا دی چې شل دی کې سړی در اټین کې علي جان دوی چې بدخشان چشمه یاسج ولسوالۍ پر دا ځای باندې ما نوم کښېدوی په ساو کلي ول 15 دقیقې لاره ده 9 ساعته خامه ول ځای ته نه رسېدلي پر لارې و در د الجان ساته مال هغه ځای ول بلا خپله پکښې پیدا کړي نو ما لا دونه چې موږ وګرځېدل نو اوس هم 20 دقیقې خامه بره 2 ساعته سي دغه چې دی دا د دغه بل شاولي کښته شاولي کوټ بازار دی پوه شوې نو باره موږ تر شاولي کوټ وځو بیا د روزګان ساحې ته داخلېږو الجان څه پکښې وایي بس بالکل داخلېږو د خیره سره دغه بازار یې اوس لیدلی و بازار مې نه وی لیدلی اوله پلا مې ده زما هم اوله پلا ده د کښته شاولي کوټ بازار ښه بازار دی او سمدم بازار لري وروره پوره ولسوالۍ غټ بازار دی داسې کار نه دی ماشاءالله و ترقي او خوشحاله کېږو موږ وطن څومره ترقي کوي هغه ولسوالي چې اصلي ده هغه دغه ځای ښه ماشاءالله ښایسته ځای بس موږ روان یو تاسې یو اتر متر نه لري وروره ما خو پټ کړل اتر هغه ګول راکړي لیدونکو 25 ملي پکښې پاته ګوره ته په ما داسې کمزوري څنګه فکر کولی شي چې زه په شپه کې یعنې دونه نه یم تیز دا فکر دې څنګه 25 یاد سوال دا زه پوهېږم چې دا څونه پکښې دوستانو اوس موږ د نیمې شپې مجلس او د نیمې شپې سفر دی ډېر ښه خوند کوي نو بس تاسې هم را سره اوسئ د خیره سره زه به بس چې مخکې یو انتیکه ځای راځي هغه به تاسې ته درښکاره کوو نو را سره مل اوسئ علي جان خو خرابه ده چیلنجو کې د سمر صاحب سره به کله دور کېدی نن به زه ته چیلنج ورکړم د خامې چیلنج ورته ګورې سبا د خیره سره یو بل ځای ته په روزګان کې بیا یم ته ودرېږه بیا سهار د روزګان خوشحالیانې راټولې کړو بیا سره ګورو او بجې دي 10:03 او لاره د روزګان او نو د روزګان لاره د دوستانو خامه شروع شوله بس ډمبر خلاص نو وبګورو چې څو دقیقې خامه ده مخ ته زما خو شی وخت په یاد و چې د دې خوا روزګان ته تللو 2 ساعته خامه وه چې د هغې خوا راتلو 40 دقیقې وه وګوره او دا خو دا اوس سمه سوې ده پخوا یو څه ډبلې ځای نه درلودله نو خیر را سره اوسئ دا خامه به م کراس کو اوس خو نو شی نه معلومېږي بیا به وروسته سره ګورو نو لیدونکو یو ساعت خو په خامه کې را باندې تېر سو خامه لاره م په مخه اخیستې ده بس روان یو
دلته علي جان یو بل زیر را باندې وکړې تر اوسه تر کندهار نه یې راوتې وروره زه خو نه وایم په نقشه کې وایي په چیش کې وایي په نقشه کې میپ کې وایي وایي نه یې راوتلي یا وایي د فصیل کلی دي د هغه سره دلته د کندهارو د حدود ختمیږي روزګان شروع کېږي وایي بیا روزګان شروع کېږي او او ته وایه چې تر هغه ځای چې راچېر شولو بالا کندهار ختم شو نو زما په نظر چې ما ته معلومېږي هغه د انځرو باغونه چې وه مخته در هغه چې راچېر سو کیسه بالا د کندهار څخه ختمه شوه بالا خو هر یو رفیق څه صحیح پکښې دی رفیق وایي ته څه پکښې وایې وروره زه به دا ووایم چې وروره ته بغلته ناست دی مې شاته ناست او دواړه زما په فکر نابغه‌ګان یاست یو یې د کندهار نه راوتلي حالانکې موږ 5 ساعته مزل کړي هغه د 5 دقیقو خبره شوه دغسې لاره ده او دغسې لاره ده یو ساعت خو په خامه کې تېر اوس دی وایي د کندهار نه یې راوتلي نو د کندهار نه یم راوتلي چې روزګان شروع کېږي نو دا خو د غونه لاره نور دی ولې خلک زیږره نو خبره دا است خو نو علي جان بایری اوس په جام بای څه کې اورور اوس ورته ګوري دوستانو در سندروپي وروباسو اوس په لاره د ښکاره دغسې لاره ده بالا نو تاسو خپله نوره قیاس کړئ چې څنګه لاره ده دا مخامخ انځر دي ته او باغونه دي انځر دي کیسه ده نو لیدونکو په دغه نیمه شپه کې خو نو دغسې روان یو بالا خو درجه سم نسو تللی او په څو سپیډ کې ته اوس ورته ګورئ دوستانو په ټوله لار کې هم در دغه نه اضافه شوي 14 15 10 شل دا زموږ هغه سپیډ دی یعنې موږ دونه د ځان په خیال ساتو هم د ځان هم د نورو تر څو نه بل ته خوښ کړو او نه ځان خوښ کړو نو را سره مل اوسئ لیدونکو دلته سهار سو 4 بجې دي او 25 بالا نو سهار سو د خیره سره وینې سپېدې وغږې پوره ختو دي رڼا سو پاته دلته رفیق دغه ځای ته ډېر اریان دي وایي دا اوس څه شي دی دا ته چیش دي دا را روانو داسې مخته بالا شی نه و تک تور ځای و تکه توره شپه دا دونه لاندې ځای ته درته وګوره او دوی خو ته وایي د روزګار لاره خراب اشه یو پوښتنه به د علي جان صاحب څه وکړم موږ چې راتللو ده ویل 2 ساعته لاره ده اوس خالي 3 ساعته موږ په دا خامه کې تېر کړل څه کیسه ده علي جان بایي دا څنګه هغه نه څنګه دي سره کم لاره موږ خپله لاره تک نه دي چیش دي دا سره کم لاره ده یار پاس سره وښالته ګوره اوس غر دی غونډۍ ده سړک دی څه شي دي په شله کې راچېر شولو اوس رڼا کېږي ښه خوال به نو هلته کې چې باران نه ځای خو هغسې پاتې او دا سره تړلې ده اجازه ده نه باور ما خو رفیق ته ویله مال وروره ډمبر یې در خامې ډېر خراب دي نور ستا خوښه ده بیا هم ډمبر دی دوستانو دغه ډمبر دی تاسې وګورئ نور نه به لا تاسې خپله پوهېږئ څونه خامه ده بېرته بیا څنګه حالت دی نو بالا دلته هم سهار سو او موږ میده سره را رسېږو بس یو 25 کیلومتره لاره به لا پاتې د روزګانه پورې نو چې را روان کړي مې چې په دغه 25 کیلومتره یعنې زه تر بدخشانه پورې ما علي جان دوی بوتلله چې رالو 4.5 کیلومتره سفر مو کړی و علي جان صاحب یو هغه ستا چا کلي ته بوتلو ما پر هغه ځای نوم کښېدوي پساو کلی بدخشان ولایت چشمه یاسج ولسوالۍ پساو کلی او دا لاره به نو جوړه شي انشاءالله الرحمن بیا به ښه خوند کوي سمین صاحب اوس دغه دی یو خدا دی خسته کونه لاره په دې واسطه جمله چې تا وویل زه ورسره نه ولاده یم بیا لارې هم ډبې ډبې دي سړک ډبې ډبې دي یو وخت به برابره سي بیا هغه ځای دی یا دا خو زوی دي دا کوچنی دي ته ودره ته اوس دوستان یې وینې ته اوس درته وګوره یو دا موبایل څخه مامي دا اوبه راغلي چې دلته چېرېږي او ته ورته د خیره جوړه به سي دا لاره به هم جوړه سي دیک ویل جان صاحب ډېر مهارت لري د ډمبر موږ ته بي پلان شته موږ ته بي پلان نه لرو دا اے پلان کې هر څه ستا تر ځای پورې ګرده ټرای کوو اوس بله واوره اوس موږ ته خبرې په چې کوم پلان کې روان یو په اس پلان کې بي مې ګرده تېر کړه دا خامه دا څه اوس موږ په اس پلان کې یو ښه دي چې ایکس ته نه یې رسېدلی اوس هغه هم راځي ډبلیو زیډ ډبلیو نو را سره اوسئ دوستانو روزګان ته بس نږدې انشاءالله نور نو سړک سم دی د دې وروسته
ندی سم یا سم دی نور سړک سم دی بس لږ یو مخته یو لږ بل ځای هم راځي بس هغه هم داسې یو کشنوټي سره بېسوره دی کوچنۍ یادونه به لا وکړو مهرباني چې دغه رقم سړک پخوا در دغه بهتر و جنګونه به وو سر کیسې به وي اوس خو د شپې به څوک نه سوی راتلی شاید ته معلومات به ولرې شپې نه بیخي د ورځې څوک نه سوه راتللی یار نو اوس خو عادي موږ ټول سره روان سوي یو ښه پر طبیعت بلکل دغه هم غنیمت دی بس دا هم غنیمت دی او دلته لمر په راختو دی سپېدې وچاودېدې یو ټپه به نه لرې د لمر د راختو اړوند ګر سره پر جګو غرو باندې راخیږي لمرونه راڅخه یې راسه بس بله ټپه بس هغه ده وایي بلا دا ټپه سره کم ده یو شی به زه ووایم راسره اوسئ دوستانو راسره اوسئ دوستانو تعقیب مو کوي هو سهار دی بس خیر چې لمر راخیږي سنرایز به هم په تاسې باندې وګورو موږ دونه عجز یو سنرایز او سنسیټ نه سره پېژنو اوس د دواړه یې پلا ویل دواړه لیدونکو دلته مو یو ګړۍ دمه وکړله چې د موسم څخه خوند واخلو لمر پر راختو دی نو بس موږ به هم د لیو بغل ته لمونځ اودس سره برابر کړو مخته ولته په هغه باوړۍ کې د باوړۍ ده که چیشته هلته یو شی پیدا کېږي اودس مودس به وکړو لمونځ به وکړو نو بس د خیر سره بیا به حرکت کوو روزګانو بس رانږدې دي الجانه څنګه یې بیخي شکر د الله څخه راضي یم معلومیږي خو نه بعضې خلک بس دغه شی چې معلومیږي یو چیلنج نه راسره کوې نه بابا دا وخت ګوره چې در روزګانه پورې د سره ځم وروره پر موږ پارک نسته موټر کې ځې په شویخ بیخي ځې بلکل زه نن پاچېږم نن زه باید روزګان ته ځان ورسوم بلکل او دی وایي نو موږ به همداسې لمونځ وکړو دوستانو هغه سیمې ته ځان ورسوو دغه مخامخ تاسې به وینئ و بس ته سره مال پاته سئ هلته به یو د اوداسو به پیدا کړو نو بیا بېرته پسې ځو روزګان ته دغه د روزګان لویه لاره ده چې تاسې به اوس راسره ننداره کړئ نو لیدونکو لمونځونه او اوداسونه مو سره وکړل به بېرته را روان شو مخ د روزګان د ښار پر خوا باندې نو بس هغه د لرې ځایه څخه یو شیشک معلومیږي دا نو دغه مخ ته کلي دي دلته یو لږ اوبه هم شته په دا چپه طرف کې نو بس روزګان دی د خیره سره ځانونه مو ورته راورسوله اوس په ځو د خیره سره ښار طرف ته نو دا شینګیا او خورا چیشه کرلي دي انځر دي انار دي هر چی شي خو د لرې ځایه څخه نه معلومیږي نو بالا دا روزګان ښار ته رانږدې یو د خیره خلک لا دا هغه چې جومات ته نه یې راکښېنستی هغه نو دا وخت دا اودسونه تازه کوي دا د دکان دي که دواخانه ده دواخانه ده دا طرف سو او دې طرف ته خو نو بس ساده غرونه دي والا به د خیره سره ولاړ به سو روزګان کې به خوشحالیانې راټولې کړو منظرې به وکړو بیا به چې بل کوم ځای ته تللو هغه به هم تاسو ته درښکاره کړو خو د روزګان د ښاره پورې به دا سفر جریان لري دوستانو د لمر ننداره را سره وکړئ زه خو یقینا ډېر ستړی یم سولم لاره چې دغې ناوله دی بیا خراب وي نو طبیعي ده چې هغه موټروان یم څه خسته کېږي نو زه یو څه نه یم خسته سوی داسې رسمي چې په رسمي ډول خسته سولم موټر یم بل چاته نور کوی نه خو چا ساتم نه دي راته کړي یاره چې ښه دا غلطي سوې ده سوی ته پاوم او علي جان صاحب په زوره ده دا منظرې څه خوند اخلي په ساو دا غوښتله چې ښه خوب وکړي وی دی خو نو خپل رالي
او څو ساعته مو کېږي دوستانه پر 12 نیمې را روان سوي اوس دي 5 نیمې یعنې 6 ساعته تقریبا اوه 1 نیمه 2 نیمې 3 نیمې 4 نیمې 5 نیمې 15 ساعته 15 ساعته مو کېږي چې پوره را روان یو په 6 دقیقې لا بالا او لار هم پوره نه ده پوره سوې نو تقریبا داسې یو څه وخت لا نور هم روان یو د خیره سره چې په 5 نیم ساعته کې به انشاءالله روزګان ته ورسېږو علي جان هم یو څه وایي څه شو علي جان به یې څه وایي زه هېڅ نه وایم بس چې لاره په خیره ورسېږو وږي یم وږي زه مې یم چې رښتیا سې او هغه غونډۍ پورته سې بس د روزګان یو غټ شیشک به په مخه راسې کومه غونډۍ دغه مخامخ غونډۍ چې د روزګان ولایت ته ښه راغلاست یو نوم یې پر لیکلی دی هغه نوم یې زما اوس هېر دی چې د کوم او دا چې نو ښه توده برشته ډوډۍ ښایستې هګۍ شیدې او شنې چای مور سره یې خوږې خوږې په ناز کې خوږې و هر رقم چې یا هر رقم چې ښه و فرق نه کوي او بل یو فیورټ شی چې دی هغه تور مرچ میده کړي درته راوړي او کولر درته چالان دي علي جان صاحب یې زه ځم بېرته نو لیدونکو بالاخره 6 بجې د پوره 5 نیم ساعت مو مزل وکړي خامه او کډي او یو بل کم نو بالاخره را ورسېدو د روزګان ښار ته کوچني ښار ته را ورسېدو د خیره سره بس روزګان نو بس دغه یو 2 الی 3 جادې دي بس دغه ښار دی مین چوک دی بس موږ هم په خیر سره ورته را ورسېدو دلې څه کارونه دي دغه کارونه به سره شا او مخته کو یاران تاسو څه احساس کوئ زه وضعیت ته نیسم ښه زه وږی یم او زه هم وږی یم د دې تر څنګ ښایسته ولایت دی ښایسته خلک دي لاره باید جوړه شي لاره باید جوړه شي مهمه دا ده چې لاره جوړه شي علي جان ته څه ویل لرې زه بس وږی یم بل هېڅ نه وایم دی وږی دی دی بیا وږی دی هېڅ ویل نه لري نو موږ به داسې وګرځېږو دوستانو یو ناشته ماشتې غم به سره وخورو د خیره سره ښه خوندوره ناشته ماشته کوم سره برابره کړله د یو چا سره په تماس کې هم یو نو کومه ده په ګرده ښار کې که به یا ناشته را پیدا کېږي او پر دا چوک را ګرځول غواړي بهي جانه پر دا چوک را ګرځول غواړي مخ ته درځه یا خوا بل سره تماس کېږو واو دغه دي شیدې منار هوټل نو بس دا دی د روزګان ښار او دغه مین چوک دی تاسې وګورئ دغه لاره چې داسې ولاړ سې چورې ته تللې ده هغه ګیزاو ته تللې ده او هغه بله لاره چې بیا دغه بیا چرچینو هاخوا ته تللې ده خو دغه هغه مین چوک دی نو بس د خیره سره موږ به داسې ولاړ سو نو بس دغه د روزګان ښار دی کشنوټي ښار روغې و پایه پورې بس دغه جاده ده او منظره ده بس نو ښه لمر راختلو موسم دی نو بس داسې به لږ ولاړ سو بېرته به راوګرځېږو یاران هم وږي دي زه هم وږی یم موږ به تماس ونیسو چې ناشتې دپاره ځای پیدا کړو او بیا به د خیره ګورو
لیدونکو بالاخره مو دلته یو د ناشتې ځای پیدا کړی په بازار کې خلیل جان بایي وغدي شیدې راغللې اوس رفیق بایي ورځې ته ودرېږه زه به هم سر ولاړ شم چې یعنې به په پخې کړو وایي چې یعنې خورو ته ودرېږه زه دا اوس تا به بس دغه وکړو تا ولې ښه تازه دی د خیره سره دا دی تازه اینه به د خیره سره را برابره کړې مرچکان ورمېږېږي د خیره سره دا حاجي صاحب دی د روزګان په بازار کې بس پر دا شوک باندې د سچې دکان دی نو بس اینه او بل څه شي پخېږي ورسره دلته ښه چر کړایي روش اینه او دا شان نو بس دا دی ستا نمک څخې ځکه خوږ دی نه کمه ګرانه نو ستا بابا دا دی ورته کښېنستی د خیره سره اینه به را پخه کې او بیا موږ نوش جان کو د سهار په نشته کې نور خو نو دا روزګان دی او هغې چوک دی دا بازار دی بس کشنوټی بازار دی موږ د دې ځینې پلانونه سره لرو د خیره سره دا به بیا د خیره سره تاسې راسره وګورئ نو اوس به اینه راته پخه کې دا سهار وختي کې دا د روزګان د اینې ناشته به وکړئ څنګه خوند کوي حاجي صاحب څنګه هوا وګوره دی دننه ځای چې ښه فعاله ځای لري ښه نو ستا بابا به اینه را پخه کړې دوستانو دغه هوټل دی شیدې مو هم راوغوښتې نو اوس یاران به دننه کښېني د خیره سره ګروپ ستا ګروپ مارکې تر اوسه نه دی لیله کړې ښه څنګه توره شپه نو دوستانو بالاخره ناشته راورسېده د خیره سره شیدې و ډوډۍ او داسې هغه جان بایي دی خوب ورځي زما په شمول او دا رفیق بایي دی نوشي جان نو موږ به ناشته وکړو دلته په دغه روزګان کې دوستانو نو په دغه روزګان کې به ناشته وکړو دوستانو نو دا و د نن ورځې پروګرام چې د کندهار څخه تر روزګانه پورې هلته د نن شپې و د سهار د دواړو ګډ پروګرام موږ خو نو څه ګډوډ یم زه خپله نو بس د خیره سره خدای وکړي په پروګرام نور دا وخته پورې د خوښې وړ سره ګرځېدلې وې نور به چې مخته څه کوو هغه به انشاءالله په بل پروګرام کې تاسو ته د ښکاره کړو راسره اوسئ